ملت ته د حکومت د یو کلن راپور ورکولو برنامه کې د کانونو او پټرولیم وزارت د وروستي یو کال د لاسته راوړنو تشریح. د دې وزارت مسوولین وايي چې په تیر یو کال کې څه باندې 8 میلیارده ډالرو په ارزښت سره 80 کوچني کانونه او 14 لوی کانونه له کورني او بهرني شرکتونو سره تړون ته سپارلي دي. دوی ټنیګار کوي چې په دې موده کې څه باندې 10 میلیارده افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. د 8 نه 13 میلیارده افغانۍ په ارزښت باندې دلته پانګونه شوې ده او د لوی مقیاس په برخه کې تقریبا 8 میلیارد امریکایي ډالر شاوخوا دومره پانګونې ته زمینه برابره شوې. البته دغه پانګونه به تدریجا کیږي د اکتشاف په مرحله کې، د استخراج په مرحله کې او د لوی مقیاس قانونه کې شرط تاخدل شوی چې نهایی پروسس په داخل د افغانستان کې. د کانونو او پټرولیم وزارت د څه باندې 550 د زرمینځلو ساحو ته د اجازه لیک له ویشلو هم خبر ورکوي چې د حکومت د عوایدو زیاتېدو ترڅنګ د 100,000 تنو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده. دغه وزارت همداراز په هیواد کې د مافیا لخوا د سرو زرو د غیر قانوني کان کیندنې له مخنیوي څخه هم خبر ورکوي. تر هغې حده چې زموږ لاسرسی شته ده، الحمدلله مافیا کړی او په طلاو کې سکار روانو چې هغه د الله کرم دی ته آخري هدف پورې ملګري ورسېدلي چې په دې نږدې ورځو کې حضرت شیخ صاحب د پالیسۍ معین صاحب هم سره د ملګرو سفر کړی او ورځ تر بلې مافیا کړی په دغه بخش کې د ختمېدو په حال کې دي. په تیر یو کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې د څه باندې 640 د نوي کانیزو ساحو ارزول د دې وزارت له نورو لاسته راوړنو ویل کیږي. په 28 ولایتونو کې د بیلابیلو منرالونو 640 کاني ظواهر او کاني ساحې سروي کړي چې د یادو سرویګانو څخه په استفادې جیولوژیکي معلومات چمتو شوي ترڅو یادې ساحې داوطلبۍ ته وسپارل شي چې فعالیدو سره به زرګونو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي او د اسلامي امارت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسوولین ټینګار کوي چې په هیواد کې څه باندې 200,000 متر مربع نفتي ساحه په ثبت رسېدلې ده چې د کیندلو بهیر په پیلېدو سره به زرګونوتنو لپاره د کار زمینې برابرېدو ترڅنګ افغانستان به په دې برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.